اورم د خیر سلام علیکم. یا خدای دې ووایي الله دې ځواني مار کړه الله دې پر څلورمه تخته باندې ور واخه. ولې د خیر څه کیسه ده چې ته ماته نور خیر سره څوک دې په کار ده دغه خپرونې مینوال اوس ماشاءالله بیخي ډېر سوي دي د خیر سره دغه د بل زنګ را روان ده. الو څوک یې؟ اورې څنګه زما غږ د ښار اورې و دا چې تاسو دا غږ چې ده د خیر سره دا ټول ښار یې اوري د خیر ټول یې اوري کوم کلیان غټان ټول یې اوري ګرده اورې ته په شرم پوهېږې چې ته اوس وادې ته وایې چې دې زه وشرمولم خو ګوره دماغ وره ته دا دماغ خبره واوره اورم یې ته خو جام کړې د خیره خو ته ګوره دماغ خبره واوره قرار د خیره دغه انجلکۍ په لاس ورکړه نو تېر څه کوې د خیره غوړي ګران دي اوړه ګران دي خو بیا وایه چې خارجان ووځه د نجلۍ په لاس راکړه خارجان خو په دا 20 کال نور هم نه وځه. السلام علیکم د خیر سره ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې تاسې روغ او جوړ به یاست او خوشحاله به یاست د خیر سره. دا دې زه زړګل اکا بیا یې وارې د خیر سره دې تاسو به درانه چوپړ ته راځیر سوی یم تاسې واښه د خیر سره د یو نوي خپرونې سره یو ځای څوک دې په کار ده د خپرونې نوم دغه ده د خیره تاسې ګوره در سره نشته کې زه زر کلمان راواخلي بیا زه وخت نه لرم ته واښه او تاسو به د خیره په دغه خپرونه کې موږ ته زنګونه به راته وهي تاسو به موږ سره د خپل د زړه د اخوالې موږ سره شریکوئ تاسو به ښې ښې زمزمې راته کوئ په بام ویل نه درته کړم تاسو به راته کړئ نو د خیره سره زه دغه اوس ورته انتظار یم چې اوس به د خیره سره د موږ د ټلیفون څوک به په کار د خپرونې شمېره تاسو ګورئ هلئ قلم زر کښېنئ د خیره سره خو دې زه راپه یادوم تاسو قلم راواخلئ ښه په یاد مې شول 0 1 4 5 شپږ وارې 3 0 .com دا دې موږ ته څوک به په کار د خپرونې شمېره ده د خیره سره نو ګرانو دوستانو د خیره سره زما په خیال دا زما په ټلیفون کې هم داسې په دا لینو کې غړومبی ده که چې یو مسلمان زنګ راته وایي د خیره سره نو د خیر زنګ راغلی الو السلام علیکم بلې اورم د خیره سلام علیکم یا خدای دې ووایي الله دې ځواني مار کړه الله دې پر څلورمه تخته باندې ور واخه. ولې د خیره څه کیسه ده چې ته ماته دومره خیرې کړې ته دا بله نسته ولې نه راولې یا خدای دې خراب کړه موږ خو تا ته په دښمني کې نه ده درکړې بله نسته ولې نه راولې د خیره سره بله نسته خو د تا دې کور نه ده خو د تا دې کور و ما راواده کړه د خیره خو کور ته مې راوستل هر وخت به د خیره دا و د تا په کور کې ناست دی ولاکې اوس در واستوم یا دا سړی دا رقم نه کوي نو موږ خو د غویو په بدل کې نه ده درکړې نه مې خوا در باندې خرڅه کړې ده 200 پسونه دي د خیره تا د دې ولور دې ما څخه واخیستې اوس وایي د غویو په بیه مې نه ده درکړې یا خدای دې ووایه دا خو دا رقم نه کېږي خو ته زموږ کاکا مسلمانان یاست په کار کې خو یو ځل دغه ښځه حق لري زما لور ته به کومه بدي یې کړې ده کومه بد یې در رسولي ډوډۍ یې نه ده زده چې کېدا نسي زده ولی کوم کار یې نه دی زده چې ته دا جمونه به کوي تو ګوره د خیر سره هغو ته دغه ورچوونه مه کړه د خیر سره غم مه کړه د خیر سره دغه اواز یې لږ دغسې هغه ده تا چکه ده ای بلا دې ووایه څه دې ویله ما ویله ما دغه خو زموږ تا دې په بدي کې نه ده درکړې ګوره سوړسک یې زده دی چې کېدا پخولی سي نو بیا چې نه وه خوښه په اوله ورځ به دې ما ته بلوتوت یا میسیج کړی وای ښه بلوتوت یا میسیج کړی وای اخه د خیره ته دغه بات وایه خاله د خیره سره چې تا زنګ چا ته ولی ده بله ورځ مې د دې زوی پورته کړي نیو نخرې کولې و تر څو چې خارجانه یې وتلې ستا لوره ملاکه درسي نه ته زاړه مه د خیره سره نور خو به درځې خو دغه درته وایم خاله ته یې وایه دا د تا د ټلیفون دغه شمېرې وګوره د خیر دا ښه په کټو کټو سترګو ورته وګوره دغه یو نمبر به دې غلط کړی دا خو دې داسې ناګمانه واچوي اوس یې مسخرې هم شروع کړې بله اول یې نو زما څخه نمبر نه دغه نه دی شکر اویا دوه وارې اول څخه دغه ستا نمبر ته بیا په دا لمبر چا خبره کړې د خیر و دغه دې ما لمبر ده د خیر دې ما نه ده دا دې موږ دې څوک دې په کار د خپرونې لمبر ده دا دې سټوډۍ لمبر ده د خیر سره دا خو تا خپرونې ته زنګ ولی ده اګور یو ته اوس څه وایې زه پښتو درته وایم زه څه درته وایم ته سر نه خلاصوې بس ګډه یې د خیر سره وی ما خو خیرالدین زما زوی ته زنګ ولی دی خیرالدین دې تا زوی خو د خیر هغه د پارک هلته پیاز خرڅوي هلته زنګ ور ووهه بنده کړه د خیر دا ټلیفون بنده کړه وی په مخه دې ښه بخښه کوه چې اوس مو شرمنده نه کړې یا نه دې شرمنده کوم د خیر سره بیا دې ښه دا خو رښتیا هم د خیر سره ګرانو لیدونکو دا دې تاسې ورته وګورئ دغه که دا نه معنا د خیر سره ته ورته ګوره دغه هغو و دغه وډې زړل د خیر سره دغه نجلۍ راواستوئ دا خو څوک تاسې یا خپل اولاد واده کوي یا د هغو اولادونه را واده کوي د خیر دا خو د دوی حق ده
د خیره وم په میاشت کې په دوه کې په درو کې کور ته ورستوه کاکا او نن د خیره سره څوک دې په کار د دغه خپرونې مینوال اوس ماشاءالله بیخي ډېر سوي دي د خیره سره دغه د بل زنګ را روان ده الو څوک یې اورې څنګه زما غږ ګرده ښار اورې و دا چې تاسو دا تا غږ چې د خیره سره دا ټول ښار اوري د خیره ټول اوري کوم کلیان غټان ټول اوري ګرده اورې و څه وایه نو خو دغه مې ویله په سلماني کې هم اورې تا چې ښه ده په سلماني کې هم دا زما غږ اورې و په سلماني کې په دفترو کې په کورو کې د خیره په ټولو ځایو کې په ټکسي کې هم اورې په هر ځای کې اوري په ننوایي کې هم اورې په ننوایي کې څه کار کړی د خیره ته زما کار پرېږده زما کار اخلاص که په ننوایي کې اورې و اوري خو ته په کومه ننوایي کې یې د خیره زه په ننوایي کې نه ما ننوایي ته یو خبر درکوئ چې دا زما زوی ته ووایه ورته دوې ډوډۍ در سره راوړه که زما اواز اوري د خدای په امان ښه چې ما زوی ته ووایه چې دوې ښکلې در سره راوړه د خدای په امان ښه نو دغه د تور څه وګوره ګرانو دوستانو د خیر سره دغه څونه غټ مشکلات د خیر اول ګوره دغه ځوانان دا دي څوک دې په کار د خپرونې ته زنګونه راوړي یا څوک د خیر سره دغه د صفر څخه د خیر شروع یې کې 0.80 او 0.80 او 0.90 دغه شمیرو ته نه ګوري د خیر د چا په کور کې وموښتي د خیر د نور عاجزي د خیر په پازابه یا نور څه کړي دغه قضاوت په تاسو ده دا اوس ښه کار ده چې دوی یې کړي نه د ښه کار خو زه درته وایم کاکا چې ښه کار نه ده نو بیا دغه سپورټ مه کوئ د خیر چې تاسو ناکه چې کله ورته وایم برابر ته جوړېدلي یاست دغه د زنګ راله د خیر تاسو اوس یو بل ته واکسي د خیر دا بل زنګ را روان شو برق لاړ نه شي د خیر الو السلام علیکم وعلیکم سلام څوک خبرې کړې خدای دې راولې ته ما څه کوې چې څوک خبرې کوې ښه نو تا چا ته زنګ وهلی دی ته ما څه به کوې زه ولې تا څه پکړم ما تا ته زنګ وهلی دی ښه زه څوک یم ته څوک یې ته ما څه کوې تا زما د زوی د خوښ سره څه خبرې کوئ تا د زوی د خواښې سره بایې نو زه خو د تا زوم نه یم چې ته ما د زوی د خواښې سره څه خبرې کولې زه څه خبره ما څېرې خبرې کړي د خیر خو ته زه ګایېدله ټوله ښار به نه خبر کوي واوره د ما ته د ما خبره واوره دا خو د خیر څوک دې په کار خپرونه ده دلته خو هر مسلمان زنګ راته وایي که لرې که ښځې مشکلات را سره حل کوي د تا څه مشکل ده یا خو دې ویل چې دا زما لور په لاس نه راکوي ښه د لور موضوع ده ولې د غوا په بیه راباندې خرڅه کړې نو د غوا چم به ورته درکولو ته ګوره ته دا خبرې مه کړه د خیر سره دا یو رسنۍ ده دلته ګوره دلته خلک نور مشکلات دي دا د تاسو کورنۍ مشکلات دا تاسو په خپل کور کې سره حل کړي د خیر خو خدای ته وګوره دا رسنۍ ته زنګونه مه وایي چې ټول کلی او ټول وطن په ځان خبروئ نو خو دې ټوله ښار خبر کړي نو اوس یې زه وشرمولم اوس په خدای کم پرېږدم سره ستا ښه ته په شرم پوهېږې چې ته اوس وعدې ته وایې چې دې زه وشرمولم خو ګوره دما وروره ته دا دما خبره واوره اورم یې ته خو جام کړې د خیره خو ته ګوره دما خبره واوره کرار د خیره دغه انجلکۍ په لاس ورکړه نو تېر څه کوې د خیره غوړي ګران دي اوړه ګران دي دې ویل چې خارجان ووځي د نجلۍ په لاس راکړه خارجان خو په دا 20 کال نور هم نه وځي نه وځي د خیره په 20 کال چېرې په 30 کاله نه وځي هغه موږ ته څه خبره د خیره موږ څه به پوهېږو د خیره په 30 کاله او تاسو دا ناکه خبرې مه کړئ ناکه اعصاب مه راخرابوه ښه دا په مخه چې دا تاسو د خیر سره کورنۍ موضوع ده بل وارې ما ته زنګ مه وه بلا دې ووایه بنده کړه دا ټلیفون بند کړه دا تا ټلیفون بند کړه نارې ټېرې مه وه د خیر سره بنده کړه دا ټلیفون لا بند وم ستا په خوشکه مه کوه اوس به دا تلویزیون در نه وځم یا پام کوه د خیره چې برق دې نیسي د خیره بیا ولاکه په سر باندې یو ویښته ووینې زه خبره درښیم ګوره دا ټلیفون دې بندوې او که دا چکه ورته وایي کوک بشر ته دې معرفي کړم د خیر سره لاس د لندن او د افریقا او د افغانستان درلو ولې آزاد اوس درلو ولې پورې د اختار راکړي نو ته ولاکه دې ما سره بله خبره وکړې ته ورته وګورې ګرانه لیدونکو دغه وړه خلک دي ته ورته وګوره چې سر نه سره خلاصوي د خیر د خپله کورنۍ موضوع د خیر رسنۍ ته په دنیا اوري مه کړئ او خدای ته وګورئ دغه د کور هر مشکلات چې تاسو په خپل کور کې سره حل کوئ خو دې رسنۍ ته زنګ مه راوئ دا موږ تاسو نمبران هم نه پورته کړو د خیر سره دغه د بل زنګ را روان ده الو سلام علیکم وعلیکم سلام څه حال ده ښه یې ښه یم مدیر صاحب څنګه یې بیخي دې شکر د الله پزه تا څه حال ده کوم یو یې زه هغه څه شاګرد یم مدیر صاحب ښه د ما شاګرد یې هغه کم کنه یې هغه بل یې هغه جګ چې ده یا هغه لنډی جګ و هغه یم خدمت وایه دغه دی مدیر صاحب زما دغه یو څو ورځې رخصتي غواړم چې ښایي ما ته یې څو ورځې رخصتي مدیر صاحب راکړه ځم یو میلې ته
هم میلې ته ځې رخصتي غواړې د خیره و د خیره چې مکتب څه ځې و د مکتب ته ځم که چې چیرې په حاضرۍ کې حاضر کړم هغه خو ټوله کار نه ده هغه څه داسې خاص خبره نه ده د خیره هغه به خدای خیر کړي خو دا راته ووایه چې چیرې ځې د خیر د کوم میلې ته سبا د خیره کرکټ دی بل سبا فوټبال ته ځم بره بیا بل سبا نو بیا د خیره سره میلې ته ځم د انډولانو سره مایان خورم بس اجازه بس د خیر سره دا بس کارونه به ټوله خیر شي دا 3 ورځې رخصتي غواړې و بس هغه 3 ورځې هی بلا دې ووایه ته ما ته ګوره دا تا څوک چې په کار د خپرونې ته دې زنګ راولی ده دا د اوس مې دا چې تاسې ونیول اس په غلا باندې ښه چې دا خپرونه ده دا کوم راډیو دا کوم ځای دی زه درته وایم څوک چې په کار خپرونې ته دې زنګ راولی ده وایم مدیر صاحب د خیر سره دا 3 ورځې خو ما دغه وړکه هغه وړکه د خیر سره چټک بند کړه دا ټلیفون ته ورته وګورې ګرانو لیدونکو دغسې ډېر کم کلیان ستا د خیره چې په هغه پسې مور او پلار هېڅوک هم سر نه ګرځوي او مدیر صاحب ته زنګ وایي د خیره سره وایي مدیر صاحب یو 3 ورځې رخصتي راکړه کاکا چې 3 ورځې رخصتي کوي خپل درسونه ووایه یو شی به دې دا مغزو ته راشي د خیره سره ته نو 3 ورځې رخصتي څه کړې یاره بس خو د خیر سره چې په دا ټولو خلکو د تاسې غږ واورېدئ بیا نو را روان یې وایي د خیر سره وایي زموږ معرف والا یا زموږ څوک د خیر سره دا ملامت په موږ پسې سر نه ګرځئ خو تاسې دغه وړ درسونه وایاست په تاسې پسې څوک بیا سر ګرځئ بس اوس ما سر خلاص وګورئ ګرانو لیدونکو د خیر سره څوک دې په کار د خپرونې وخت د خیر سره خلاص و او پر دغه ځای د خیر سره ماته اجازه راکړئ زه زړګل اکا چې بیا د تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم د خیر سره او د دغه وړ د یو ښې خپرونې سره یو ځای د خدای په امان ګرانو دوستانو خدای دې وکړي چې تاسې د زموږ د خپرونې څخه خوند او پند اخیستي دا د موږ اخته یې ورته وګوره ماشاءالله دا د مینهپال صاحب هم دا د خپل مخ سپیناوی کوي چې دا د یو ډبره یې پورته کړه ځکه چې دا خو نو موږ باید دا ونه وایو چې دا موږ پاکه کړې ده داسې وګورئ څونه ښه خوند کوي هم دا خوا هم اخوا ډېر ښه پاکه کړې ده او ښې خوا پاکه کړې ده او دغه د شاخوا چې ته داسې بیخي ډبرې او میدګي داسې کوکیانې اوشیان پکښې کې دي زه وایم که چیرې دا زموږ خلک د ښار خلک د دغه لوغلې سیمې خلک که چیرې کومک ورسره وکړي یو ورځ داسې لکه د پخواني خلکو پر چم چې ولا شر دی راځي دغه واله دا لښتی پاک کړو که داسې چیرې څوک وکړي چې دغه خوا هم پاکه کړي او که نه پاکوي بېرته بیا مینهپال صاحب موږ تاسې پر ښاروال صاحب باندې غږ وکړو چې باید دغه نیمۍ پاکه سوې ده جوړه سوې ده تیاره سوې ده ښه خوند یې کړی دی دا باید دغه نیمۍ خوا هم پسې پاکه شي دغه ډبرې و دغه کوکۍ و دا شیان دي افغان صاحب دا یوه ډبره له دلې ورڅه پاته سوې وه هغه ما ویل ښه دی د خیر کار دی هغه ما ایسته کړله هغته مې هغلته کړله ایسته مې کړه ستا کور ودان داسې باید چې ټول لیدونکي ټول ښاریان په دې کې هم ونډه ورسره واخلي دا ځای دی هم ورسره صفا کړي مینهپال صاحب د خپرونې وخت پر خلاصېدو دی څنګه کوو د خیر نو خلاصوو بیا خدای دې وکړي چې دوی دغه زموږ خبرې منلي مثال دغه نلګیان دي خپل هم اوبه کړي دغه ولس نه دی ښاریان یوازې ښاروالي والا باید چې اوبه نه کړي فرین باید چې یوازې ښاروالي ونه ټوله باید ټوله په کومک سره دا کار وکړو نو همدغه ځای ګرانو لیدونکو موږ ته راکړئ اجازه زه ګران افغان او زه عبدالبصیر مینهپال چې بیا د دغسې یو ښایسته خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو د خدای په امان